دا د ښار وضعیت دی. دا د کباب پخې دي. دا د کندهار ښار هرات بازار دی. ځوان وایي د اختر شپه ده. راغلو په چمپلانو پسې یعنې د اختر سوداوي شروع دي. دغه چمپل مې خوښ ده. راشه دی یا ماوجي ماما پکښې روان. تاسو ته وګورئ چې څنګه زما سره ایسي چې دی دا ټولې ما نه دي راشنه دي. کیفیت که نو تاسو وینئ و د یو کال په ګارنټي خراب شو بېرته پیسې ورکوو. ښار عمومي جاده ده. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو د اختر شپې ورځې دي، یو ځل بیا راوتلي یو د کندهار ښار ته. نو غواړو چې په دا ښار کې وګرځېږو او په تاسو سره د اختر شپې او ورځې ووینو. نو تاسو به وینئ چې رش بیخي زیات دی او زه په دا منځ کې روان یم. نو داسې به وکړو چې صرف دا ښار را سره وګورئ، دا د اختر د شپو او ورځو ښار. دغه دی دا د ښار وضعیت دی. زما اواز به وانه اورئ فکر کوم، نو صرف را سره ووینئ. دا د دسملونه دي. نو دغه دی دا د کندهار ښار هرات بازار دی. هرات بازار کې ګرځم. یا اختر شپه نه ده؟ کومه شپه ده د خیره سره؟ څومره روژه ده؟ روژه به څوم یا 28 ده؟ 28 ده. دغه ځوان وایي د اختر شپه ده. کبابونه پخېږي. زم بس پکښې ګرځم. داسې راشه دی یا ماوجي ماما پکښې روان. دغه دی په ښار کې خوراکونه شروع دي. دغه یو دوکان ته رالو وو، سوداوي شروع دي د اختر. ماشومان ته شیان رانیسي. زه لوړ پورته کېږم. دا زه یم په دا ځینو کې. دغه دوکان ته رالم. جوړه شه په خیر یې. نو دغه صدرې چې دی دا ټولې ما نه دي راشنه دي. دا شنل سوي وې داسې. زما صدرې ته اراده ده چې دا به زه یوازې درته واغوندم، بیا تاسو نظر راکړئ چې څنګه دا څنګه ده. ستا په نظر څنګه ده؟ بیخي ښه صدرې ده. صدرې ښه صدرې ده که زما سره ښه خوند کوي؟ یا ستا سره هم ښه خوند کوي. ښه. نو دغه توره صدرې ده، دا یو څه کلکه نه ده؟ دا ښه کشمیره ده. نازکه چې وي هغه به ژر ماتېږي. اوس مې بیا دغه رنګ واغوستل. دونه صدرې مې اغوستې دي. نن دغه رنګ څنګه د خوند را سره کوي که نه را سره کوي؟ ما ته اوس ځان هم نه معلومېږي چې زه اوس په کوم حالت کې یم. دغه چې څنګه صدرې مې اغوستل. بس فاینلي مې دغه رنګ خوښ کړی، را مې نیوله. تر اوسه مې نو رانیولې نه ده. چنې پاته دي. دغه ده. نو چنې خو نه وه. انشاءالله ستا مرتب ټوله بازار. ښه زه صحیح. نو دوې دانې دواړې څو کېږي؟ اوه زموږ دپاره استاذ دی. نو تقریبا 800 افغانۍ نرخ ده صدرې. نو دواړې موږ ته 2 جوړه په 600 افغانۍ سوې. کور به دا ډېره مننه. نو دغه دوکان وه داسې نرخ لږ ګټې ویني. سوداوي شروع دي د اختر. نو موږ هم به صدرې رانیوله.
بوټونه مې سم نه دي په پښه کړي. بس ځم په دا ښار کې کرار ګرځم. تاسو یې هم راسره ګورئ. صدرۍ خو مې رانیولې، نو زما واجب ماما اوس به نوبت د دغه دی د چمپلانو. یو ځای به چمپلان هم وګورو، که مو خوښ سو هغه به هم رانیسو، که نه بیا بلې شپې ته پرېږدو. راځه قادرې بوټ پلورنځۍ ته رالو په چمپلانو پسې. د اختر سوداوي شروع دي، نو دا به چمپلان تاسو ته ښکاره کړم. رقم چمپلان لري. چمپلان دی ماشاءالله، ښایسته چمپلان. ماشاءالله ډېر ښایسته ډیزاینونه، چمپلان، بوټونه. نسبت نور اخترو ته خو ډېر تغییر په دا چمپلانو کې راغلی. دې خواته تاسو وګورئ، دغه یو چمپل دی. تاسو ته راواخلم څه وګورئ، څومره ښایسته ډیزاین او زما په نظر ډېر ښایسته رفتار به پکښې کېږي. نو زه غواړم چې یو جوړه ټرایي کړم، نو وبې ګورم په پښو دغه ماډل، نو بیا به فیصله اخري وکړو چې کوم ماډل رانیسو. قادرې بوټ پلورنځۍ ده پر نوي سړک باندې. ماشاءالله دا یو چمپل دی. دا کوم ځای والا دی؟ دوبۍ والا دی. دوبۍ والا عرب چې کوم شوقي د اماراتو. کیفیت ښه نو تاسو وینئ و د یو کال په ګارنټي خراب شو بېرته پیسې ورکوو. د یوه کال په ضمانت د دوی د وینا څخه چې مقصد تر ټوله ښار به د دې چمپلان ارزان وي، که چمپل وي که بوټ وي. نو زه به هم یو دانه وګورم، دا به زه ور په پښه وګورم. صحیح ده. دا چمپلان بیا ته یې وګورئ، تاسو ته وګورئ چې څنګه زما سره ایسي. دا هغه دوبۍ والا چمپلان دی. ده چې ویل چې د یو کال په ضمانت دی، یو کال په ضمانت دی، او که خراب شو بېرته پیسې درکوي. نو ماشاءالله ما ته هم ښه خوند راکړي. دا چمپلان چې حقیقت چې زما هم خوښ دي. زه به وګورم نور ډیزاینونه به ورته ښکاره کړم، یو هغه ډیزاین هم به ښه کوم. دا د ترکۍ ولکر دی. دا ترکۍ کمپنۍ ده؟ وله ترکۍ کمپنۍ ده. د دغه قیمت څو دی؟ مخکې قیمت یې 2200 اوس 1300 دی. هغه مخکې 2200 اوس په 1100 دی. 1100 افغانۍ ده. اخره دغه چمپل مې خوښ ده، چمپل مې رانیویه. تاسو نظر راکړئ چې څنګه چمپل مې خوښ کړی ده. نوی سړک دی، دغه ده قادرې بوټ پلورنځۍ. ماشاءالله ښه خوراکونه شروع دي. د کباب پخېږي. د کباب په دوک کې داسې ورک کړم. دا نو نوی سړک دی. توره شپه شوه دې خواته. نو دا نو یو بل ځای ته د چمپلانو مرکز ته رالو. دا یو پر د عمومي جاده دی. دې خواته وینې سوداوي شروع دي لاندې. کندهار ښار عمومي جاده ده. دا خو وینې د کندهار ښار عمومي جاده ده. دې خوا چې د شهیدانو چوک دی، او دې خوا کپتان مدد چوک دی.